کتاب د پوهانو بڼ دی. پر پښتو نثر د ژباړې اغېز. لیکوال: پوهنمل اسدالله وحیدي. غږ: خاطره یوسفزۍ. د ضمیرونو په برخه کې د ژباړې اغېز. پر پښتو نثر د ژباړې یو اغېز موږ په مبهمو ضمیرونو کې لیدلی شو. دا اغېز تر ډېره په رسنیز نثر کې وي. دا چې زموږ رسنۍ ډېری خبرونه، ریپورټونه او نور مطالب له دري، انګلیسي او نورو ژبو ژباړي، نو ځکه پرې اغېز شوی دی. ځینې ژورنالیستان او نثر لیکونکي کله کله خپلې شته کلمې پرېږدي، د انګلیسي او فارسي کلمې ژباړي، یا هڅه کوي چې په خپلو کلمو کې داسې بدلون راولي چې له فارسي او انګلیسي سره یې یو شان کړي. مبهم ضمیرونه که څه هم چې کره شمېره او څومرهوالی نه ښیي، خو له دغه ضمیرونو موږ څه ناڅه پوهېدی شو. د بېلګې په ډول موږ د یو څو، څو، لږ، ډېر، ګڼ، ډېری ترمنځ توپیر کوو. له همدې امله بېلابېل ضمیرونه کارول کېږي. اوس په پښتو نثر کې ستونزه دا نه ده چې دا ضمیرونه سره ګډېږي او یو د بل پر ځای کارول کېږي، بلکې ستونزه دا ده چې موږ دغه ضمیرونه چې په خپله ژبه کې لرو پرېږدو او پر ځای یې د انګلیسي یا فارسي مبهم ضمیرونه ژباړو. په دې سره نه یوازې ژبه له ستونزو سره مخ کېږي، بلکې مفهوم ګونګېږي. زه دلته ځینې بېلګې راوړم. یوه اندازه. په پښتو کې یوه اندازه له ژباړې سره مله ده. د ژباړې تر اغېز وړاندې یا چې کله پښتانه خبرې کوي، دغه ترکیب نه کارول کېږي. دا مبهم ضمیر د فارسي ژبې د یک اندازه کټ منژباړه ده چې په پښتو کې کارول یو مخ ناسم دي. دلته ستونزه یوازې له دې اړخه نه ده چې پردی ترکیب کارول شوی، بلکې ستونزه دا ده چې یوه اندازه معنا نه لري. یوه اندازه یعنې څومره؟ که څه هم مبهم ضمیرونه شمېر نه مشخصوي، خو موږ چې کله خپل پښتو مبهم ضمیرونه کاروو، اټکل کولی شو چې څومره یادوو. اوس که موږ وایو چې یوه اندازه، اټکل هم نشو کولی. د بېلګې په ډول زه وایم چې یوه اندازه جامې مې واخیستې، یعنې څه؟ څومره جامې دې واخیستې؟ له همدې امله د دغه ضمیر کارول یو اړخه ژبه خرابوي او له بله اړخه معنا نه لري. د دغه ډول ژباړې بېلګو ته پام وکړئ. در عملیات نیروهای امنیتی یک اندازه اسلحه و مهمات طالبان از بین برده شد. د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو یوه اندازه وسلې او مهمات له منځه یووړل شو. بعد از فشارهای زیاد مردم افغانستان، حکومت افغانستان یک اندازه اصلاحات آورد. د افغانستان د خلکو له زیاتو فشارونو وروسته د افغانستان حکومت یوه اندازه اصلاحات راوستل. اوس په پورتنۍ بیلګې کې یوه اندازه څه معنا لري؟ یوه اندازه وسلې او مهمات یعنې څومره؟ دلته هېڅ د اندازې اټکل نشي کېدی. همداسې یوه اندازه اصلاحات یعنې څومره؟ دلته هم د اندازې هېڅ اټکل نشي کېدی. اوس موږ ته روښانه ښکاري چې دغه مفهم ضمیر کارول ناسم دي. ان په فارسي کې هم کارول ناسم ښکاري. موږ د پورتنۍ جملو سمه ژباړه ځکه نشو کولی چې په فارسي کې هم یک اندازه معنا نه لري. که مطلب لږ، یو څه، ډېر وي، بیا کولی شو چې وژباړو. دلته اصلي هدف یو څه دی چې نه د بیخي لږ معنا لري او نه هم د ډېر. اوس موږ پورتنۍ جملې ژباړو. در عملیات نیروهای امنیتی یک اندازه اسلحه و مهمات طالبان از بین برده شد. د امنیتي ځواکونو په عملیات کې طالبانو یو څه وسلې او مهمات ویجاړ شول. بعد از فشارهای زیاد مردم افغانستان، حکومت افغانستان یک اندازه اصلاحات آورد. د افغانستان د خلکو له زیاتو فشارونو وروسته د افغانستان حکومت یو څه اصلاحات راوستل. موږ په پښتو کې خپل مفهم ضمیرونه لرو. د نورو ضمیرونو ژباړې ته هېڅ اړتیا نشته. د نورو ژبو د ضمیرونو ژباړه نه یوازې زموږ ژبه خرابوي او کلمات مو ورکېږي، بلکې معنا ته هم زیان رسوي. یو لړ. د پښتو د ګلونو په لړ کې یو اغزی. هغوی چې ژباړه یې ژبه نه ده اغېزمنه کړې، په خپلو خبرو او لیکنو کې هېڅکله یو لړ نه کاروي. یو لړ د فارسي ژبې یک سلسله لغوي ژباړه ده
چې هم یې پښتو خرابه کړې او هم د مفهوم په لیږد کې ستونزه ده. یو لړ هم د پښتو د اصلي مفهوم ضمیرونو پر ځای کارول کیږي. استاد عبدالحی حبیبي لیکي: یو لړ معلومات، یو لړ مکتوبونه، یو لړ هر څه. دې ته په پښتو کې ضرورت نشته. یو څو خبرې، یو څه معلومات، یو څو مکتوبونه کافي دي. دا د یک سلسله ناوړه ترجمه ده او د پښتو د ګلونو په لړ کې یو اغزی. اوس که موږ د فارسي ژبې د یک سلسله سره په ژباړه کې مخ کېږو، څه به کوو؟ موږ باید پر دې فکر وکړو چې په فارسي کې هدف څه دی. لیکوال غواړي څو، یو څو، لږ، ډېر، ډېرې، ټول او که بل څه ووایي. کله چې موږ د لیکوال هدف درک کړ، بیا ورته د پښتو خپل مفهوم ضمیرونه کاروو. خو ډېر وخت یک سلسله د څه او یو څه په معنا کارول کیږي. موږ ته پکار ده چې یو لړ ونه کاروو او پر ځای خپل مفهوم ضمیرونه وکاروو. په دې تړاو استاد اجمل ښکلي هم یوه ښکلې لیکنه کړې ده چې د مفهوم ضمیرونو یوه برخه یې پکې واضح کړې ده. استاد ښکلي په دې اړه ځینې بیلګې راوړي چې زه یې دلته را اخلم. یو لړ، یو شمېر، یو تعداد په پښتو کې د فارسي د یکې ده نیغه ژباړه ده چې دري ژبو هم د انګلیسي a number of نه راژباړلې ده. په پښتو کې ورسره مخالفت په دې نه دی پکار چې نوی دی. مخالفت یې ځکه روا دی چې دقیق خو نه دی بلکې مبهم دی. بل دا چې په دې سره ژبه پراخېږي نه بلکې نه دقیقه کېږي او بیا چې په ژبه کې وړ انډول وي نو څه حاجت چې بې اړتیا نوي شمېرنومونه جوړوو. له یو لړ، یو شمېر، یو تعداد نه دقیق معنا نه اخیستل کېږي چې له دې نه لږ مراد دی که ډېر. په ځینې یې معنا کولی شو، که په څو، په یو څو، په څه، په یو څه او که په زیاتره. دلته یې درته جمله لیکم: یو شمېر بندیان له زندانه تښتېدلي دي. له دې جملې او له یو شمېر نه پښتانه چې په ژبه کې داسې ترکیب نشته څه معنا واخلي. دلته له یو شمېر نه موخه ځینې، یو څو، زیاتره، ډېر ده. بل غم دا دی چې یو شمېر په یو ثابته معنا نه کارېږي او دې کار یې هم په معنا کې ابهام پیدا کړی. دلته یې په غالب ګمان مراد څو دی. څو یوازې پوښتنینه خبري جمله هم جوړوي او له یو څو سره یې توپیر دا دی چې یو څو تر څو کم شیان وګړي او نور ښیي. د یو څو او ځینې ترمنځ بیا توپیر دا دی چې دواړه کموالی څرګندوي، خو ځینې برخوالی یا فیصدي او یو څو شمېر مطلب د یو او څو، دوه، درې، څلور، پنځه ترمنځ. نو دا جمله سمه داسې لیکلی شو: څو بندیان له زندانه تښتېدلي دي. که هغه بندیانو ته هم اشاره کوو چې نه دي تښتېدلي نو بیا دواړه جملې د څه چې د شمېر نوم په توګه هم کارېږي په نومځري نښلوو. څه بندیان تښتېدلي، څه پاتې دي. څه توره تېروه، څه ابۍ ورستوه. داسې د یو څه ترکیب هم دی چې نه شمېرېدونکو شیانو ته راځي او کله بیخي د لږ انډول وي، خو توپیر یې دا دی چې لږ د ډېر د بډ په توګه پر کموالي ټینګار کوي او یو څه د لږو ډېر ترمنځ دی. په دې جملو کې توپیر وګورئ: لږ غنم پاتې دي، دا ته واخله. یو څه غنم شته، تا ته به یې درکړم. په پښتو کې د بېلابېلو شمېرو د ښودلو لپاره دغسې ډېرې دقیقې کلمې دي. ګڼ شمېر، زیات شمېر. دا په پښتو رسنیو کې بل کارېدونکی عددي ضمیر دی چې زیاتوالی او ګڼوالی ښیي. بیلګه: په ګڼ شمېر کې افغانان د سولې پلویان دي، زیات شمېر خلک به په ټاکنو کې ګډون ونه کړي. په ګڼ شمېر زیات شمېر کې شمېر ته اړتیا نشته. په پښتو کې ګڼ او زیات، ډېر ټکي تنها پوره معنا اخلي. د ګڼ او زیات ترمنځ هم توپیر دی او د یو بل پر ځای نه استعمالیږي. ګڼ د رنګي یعنې بر ضد دی، تجمع، او ډېر د لږ ضد دی، کثرت یا شمېر ښیي.
په زیات، ډېر کې، موخه، شمېر او ګڼ کې تراکم تجمع وي. بل توپیر دا دی چې ګڼ د لړ صفت غوندې زیاتره تر نوم وروسته راځي. بېلګې وګورئ: ډېر خلک راغلي وو، خلک ډېر راغلي وو، خلک ګڼ وو. د هغو لومړنیو جملو سمې بڼې په ساده، ډېر بڼه هم لیکلی شو او په پرتلیز زیاتره هم، ځکه چې دوه ډلې سره پرتله کوي. زیات یا ډېر افغانان د سولې پلویان دي. زیاتره افغانان د سولې پلویان دي. زیات، ډېر خلک به په ټاکنو کې ګډون ونه کړي، یا زیاتره خلک به په ټاکنو کې ګډون ونه کړي. همداسې نور مثالونه هم شته. هیڅ یو. په پښتو نثرونو په ځانګړي ډول په ژباړو کې موږ دا کلمه بیخي ډېره وینو. دا هم په پښتو نثر د ژباړې اغېز دی. هیڅ یو هم د انګلیسي د no one ژباړه ده. موږ په پښتو کې هیڅ لرو. اړتیا نشته چې یو ورسره ملګری شي. پکار ده چې همدا یوازې هیڅ وایي. لاندې بېلګو ته پام وکړئ. ناسم. هیڅ یو محصل ناکام نه شو. سم. هیڅ محصل ناکام نه شو. ناسم. هیڅ یو کاندید 50 جمع یو رای پوره نه کړي. سم. هیڅ کاندید 50 جمع یو رای پوره نه کړي. یا سم. یو کاندید هم 50 جمع یو رای پوره نه کړي. ناسم. هیڅ یو افغان راضي نه دی چې په هېواد کې جګړه وي. سم. هیڅ افغان راضي نه دی چې په هېواد کې جګړه وي. ناسم. هیڅ یو هوښیار سړی له خپل ځان سره خیانت نه کوي. سم. هیڅ هوښیار سړی له خپل ځان سره خیانت نه کوي. په پورتنیو بېلګو کې وګورئ چې له هیڅ سره د یو راوړل نه یوازې دا چې له مفهوم سم مرسته نه کوي، بلکې د جملې سلاست ته یې هم زیان اړولی دی. هغه جملې چې یوازې هیڅ پکې کارول شوی روانې دي او په اسانۍ لوستل کېږي، خو برعکس بیا هغه جملې چې هیڅ یو پکې کارول شوی په سختۍ لوستل کېږي. د قیدونو په برخه کې د ژباړې اغېز. ژباړې د پښتو ژبې د نورو برخو ترڅنګ پر قید هم اغېز کړی دی. دغه اغېز څو ډوله دی. په ځینو برخو کې پښتو قیدونه پرېښودل شوي او د بلې ژبې قیدونه راژباړل شوي دي. په ځینو وختونو کې ساده قیدونه په ترکیبي اوښتي او په ځینو ځایونو کې ترکیبي قیدونه کټ مټ ژباړل شوي دي. په ځینو حالتونو کې قیدونو ته هېڅ اړتیا نه وي، خو هلته د بلې ژبې قیدونه راژباړل شوي دي. موږ دلته پرې په تفصیل بحث کوو. د لومړي ځل لپاره. په پښتو کې د لومړي ځل لپاره قید د انګلیسي ژبې د for the first time او د فارسي ژبې برای اولین بار ژباړه ده. دا قید هم په پښتو کې په دغه ډول نشته، بلکې د ژباړې اغېز دی. لاندې بېلګو ته پام وکړئ. He goes to India for the first time. هغه د لومړي ځل لپاره هند ته ځي. I saw Ahmad for the first time in Kabul. ما احمد د لومړي ځل لپاره په کابل کې ولید. من برای اولین بار ترجمه میکنم. زه د لومړي ځل لپاره ژباړه کوم. برای اولین بار در انتخابات شرکت کرد. د لومړي ځل لپاره یې په ټاکنو کې ګډون وکړ. اوس دلته ګورو چې د لومړي ځل لپاره for the first time او د فارسي ژبې برای اولین بار کټ مټ ژباړه ده. موږ په پښتو کې دغه قید نه لرو. همدا خبره تر دې په لنډو کلمو کې کوو. سمې ژباړې ته پام وکړئ. He goes to India for the first time. هغه لومړی ځل هند ته ځي. I saw Ahmad for the first time in Kabul. ما احمد لومړی ځل په کابل کې ولید. یا ما احمد لومړی په کابل کې ولید. من برای اولین بار ترجمه میکنم. زه لومړی ځل ژباړه کوم. یا زه لومړی ژباړه کوم. برای اولین بار در انتخابات شرکت کرد. لومړی ځل یې په ټاکنو کې ګډون وکړ. اوس موږ دغه ژباړې ته ګورو چې نه په مفهوم کې ستونزه راغلې او نه مو خپله ژبه خرابه کړې. دغه راز موږ خپل اصلي قیدونه کارولي چې د ژباړل شوو هغو لنډ، اسانه، روان او خواږه دي. کله چې موږ خپل قیدونه ولرو، اړتیا نشته چې د نورو ژبو قیدونه وکاروو. د وروستي ځل لپاره. دا قید هم د ژباړې لارې پښتو ته راغلی دی. څنګه چې د لومړي ځل لپاره for the first time ژباړه ده.
دغسې د وروستي ځل لپاره for the last time ژباړه ده. په فارسي کې هم دا قید په غالب ګمان له انګلیسي د ژباړې له لارې راغلی دی. په فارسي کې برای آخرین بار کارول کیږي چې د پښتو د وروستي ځل په شان د انګلیسي ژباړه ښکاري. په پښتو کې دغه قید ستونزه لري ځکه لومړی د پښتو نه دی او ژباړل شوی دی. دویم دا چې موږ په پښتو کې خپل قید لرو. دریم دا چې دا د پښتو تر قید اوږد او بې خونده دی. له دې ټولو بدیو سره یې بیا هم کمزوري ژباړونکي کاروي او خپل خواږه کلمات پرېږدي. لاندې بېلګو ته پام وکړئ. I want to see you for the last time. زه غواړم تا د وروستي ځل لپاره ووینم. من برای آخرین بار تلاش میکنم. زه د وروستي ځل لپاره هڅه کوم. اوس دلته ګورئ چې د وروستي ځل لپاره د انګلیسي for the last time او د فارسي برای آخرین بار کټمن ژباړه ده. موږ دا جملې ساده او اسانه ویلی شو. سمې ژباړې ته یې پام وکړئ. I want to see you for the last time. زه غواړم تا وروستی ځل ووینم. یا زه غواړم تا په وروستي ځل ووینم. من برای آخرین بار تلاش میکنم. زه وروستی ځل هڅه کوم. یا زه وروستی هڅه کوم. له پورته بېلګو ښکاري چې که موږ خپل کلمات وکاروو نو یوازې ژبه به مو له پردي اغېز څخه خوندي وي بلکې مطلب به مو هم په لنډو ټکو کې په ښه ډول رسولی وي. د تل لپاره دا قید هم په پښتو کې په دغه ډول نشته. روښانه معلومیږي چې د انګلیسي forever ژباړه ده. فارسي ژبه کې هم برای همیشه کارول کیږي چې هغه هم د انګلیسي ژبې د forever ژباړه ده. موږ دغه ډول قید په پښتو کې نه لرو. اسدالله غضنفر وایي چې دغه قید په غالب ګمان په 20مه پېړۍ کې پښتو ته راغلی دی. دا قید اوس بیخي ډېر کارول کیږي. زموږ ژباړونکي، رسنۍ، لیکوالان او اوس نږدې عام خلک دا قید کاروي. لاندې بېلګو ته پام وکړئ. I am friend with you forever. د تل لپاره در سره ملګری یم. من برای همیشه تو را به یاد خواهم داشت. زما به د تل لپاره ته په یاد کې وي. اوس دلته ګورو چې د انګلیسي forever او د فارسي برای همیشه په پښتو کې کټ مټ په د تل لپاره ژباړل شوی دی. موږ دا جملې داسې ساده ویلی شو. I am friend with you forever. تل در سره ملګری یم. من برای همیشه شما را به یاد خواهم داشت. زما به تل په یاد وي. اوس دلته ګورو چې موږ د پښتو خپل قید تل کارولی دی. دغه قید هم لنډ دی او هم مفهوم په ښه ډول رسوي. که موږ دا وروستی ژباړه وینو پوهیږو چې دا طبیعي ژبه ده او د تل لپاره پر ځای د کوم پردي ترکیب ژباړه نه ده چې پښتو او پښتانه ورسره په تکلیف شي. موږ په پښتو کې تل لرو چې هم طبیعي دی او هم پوره معنا رسوي. کمزوري ژباړونکي چې کله د انګلیسي د forever او د فارسي له برای همیش سره مخ شوي نو په دوو کلمو یې ژباړلی دی. ځینو ته ښایي د تل لپاره ځکه ښه ښکاره شوی وي چې په فارسي کې هم دا 2 مورفیمه دي او په پښتو کې هم باید 2 مورفیمونه وي. دوی ته د انګلیسي forever 2 مورفیمونه د پښتو په یوه کلمه تل ژباړه ښایي عیب ښکاره شوی وي نو ځکه به یې د تل لپاره کارولی وي. دا ډېر کېږي چې د لومړۍ ژبې یوه کلمه د دویمې ژبې په 2 کلمو کې یا یوه جمله په 2 جملو کې راشي. همداسې 2 کلمې په یوه کلمه کې 2 جملې په یوه کې راشي. ژباړونکو ته پکار ده چې د ژبو دغه توپیرونو او ځانګړتیاوو ته یې پام وي. اسدالله غضنفر وایي په هغه ځای کې چې تل مطلب رسولی شي تل لپاره یا معنا تحریفوي او یا نثر بې خونده کوي. نثر ورسره ځکه بې خونده کېږي تر بحث لاندې قید د پښتو خپل طبیعي مال نه دی. ترجمه شوی عبارت دی او له همدې وجې د نثر استادانو په استعمال کې زړور نه ښکاري. دلته کې هلته کې په پښتو کې موږ مکاني قیدونه لرو چې دلته هلته هورې دورې دي. دا په پښتو کې عام او منل شوي دي. هغه ژباړونکي چې له اردو ژباړه کوي کله ناکله د اردو تر اغېز لاندې راځي او دلته کې هلته کې کاروي. دا اغېز د کوزي پښتونخوا د لیک ترڅنګ په خبرو کې هم لیدل کېږي. محمد هارون خپل شاشه‌ای په دې اړه وایي دا ترکیبونه له هندي او اردو ژبې راغلي دي. په هندي او اردو کې وایي یهان پر یعنې یها پر، وهان پر یعنې وها پر. دغه ډول جملې هم په پښتو ته په ژباړل شوو اثارو کې کارول کېږي او هم په
عادي خبرو کې لاندې بېلګو ته پام وکړئ. ځاله د بازانو ده، دلته کې زمریان اوسي. دلته کې د امن اړتیا ده، هلته کې ډېر پښتانه اوسېږي. موږ په پښتو کې د مکان د قید لپاره دلته، هلته، هورې، دورې کلمې کاروو. اړتیا نشته چې کې ورسره ولیکو. اوس که موږ د اردو یها پر دلته او پر کې وژباړو سمه نه ده. اړتیا نشته چې موږ ټکی په ټکی ژباړه وکړو. موږ خپل قیدونه لرو او پکار ده چې همدا قیدونه وکارول شي. دننه دننه یو بل بې خونده، بې ځایه او له اړتیا پرته ترکیب چې پښتو ته د ژباړې له لارې راغلی دننه دننه دی. دغه ترکیب له اردو ژبې د ژباړې له لارې پښتو ته راغلی دی. خپل شاهشاهي هم په دې اړه وایي چې له اردو ژبې راغلی دی. دا ترکیب په اردو او هندي کې د اندر اندر په بڼه ویل کېږي چې د زماني ظرفیت له اعدادو څخه ګڼل کېږي. مثلا په اردو کې وایي فلان کام دستن دن کې اندر اندر ختم ہو جائے گا، یعنې پلانی کار په 10 ورځو کې بشپړېږي. د اندر اندر کټ مټ معنا دننه دننه ده چې په اردو ژبه کې کارول کېږي. اوس چې کله موږ وایو دا کار په 10 ورځو کې کېږي، دلته قید شته چې 10 ورځې دي. اړتیا نشته چې په 10 ورځو کې دننه دننه ووایو، ځکه دلته موږ 2 زمان قیدونه کاروو چې نه یوازې د معنا له وضاحت سره کومه مرسته نه کوي، بلکې پښتو ژبه خرابوي او متن اوږدوي. اوس که موږ ووایو چې دا کار په 10 ورځو کې کېږي او یا ووایو چې دا کار په 10 ورځو کې دننه دننه کېږي، دا دواړه هېڅ توپیر نه لري. خو دویم مثال یې پردی او د پښتو نه دی. دا د اردو او هندي ژبو لغوي ژباړه ده چې له هېڅ اړخه یې په پښتو کې کارول جواز نه لري. دا قید په کوزه پښتونخوا کې هم شوی دی. خلک نه یوازې په لیکلو کې بلکې په عامه خبرو کې هم کاروي. یوازې کوزه پښتونخوا کې نه دی، بلکې اوس یې په ننګرهار، خوست او ان کابل کې هم له اردو او هندي ځینې اغېزمن لیکوال کاروي. د قیدونو په برخه کې تر ټولو د لوی اغېز د ترکیبي قیدونو په برخه کې شوی دی. اسدالله غضنفر وایي د ساري په ډول، د اعتراض په ډول، په بې رحمانه ډول، په قصدي توګه، د مرستې په توګه، د بډو په توګه، په ظلم سره، په بې رحمۍ سره، په صراحت سره. دا مرکب قیدونه دي. له 20مې پېړۍ راهیسې د افغانستان په پښتو نثر کې ګڼ شمېر مرکب قیدونه وینو چې پخوا یا بیخي نه وو او یا دومره زیاته استفاده ورڅخه نه کېده. دغه ترکیبونه د ژباړې همزولي دي. کمزوري ژباړونکي یا هغوی چې پر خپله ژبه سم نه پوهېدل، کله چې د نورو ژبو له مرکبه قیدونو سره مخ شول نو کټ مټ یې وژباړل. موږ دلته څو هغه مرکب قیدونه راوړو چې دوی کټ مټ ژباړلي دي. مکررن په مکرر ډول، عمدن په عمدي ډول، قصدن په قصدي ډول. لکه چې استاد غضنفر وایي موږ دغه قیدونو ته په پښتو کې خپل کلمات لرو، خو هغه مو هېر کړي او هڅه مو کړې چې پردي کلمات وژباړو. کولی شو چې موږ مکررن په بیا بیا وژباړو. دغسې د عمدن او قصدن لپاره په لوی لاس کلمه کارولی شو. له بده مرغه دغه ترکیبونه بیخي ډېر دي چې زه یې نورې بېلګې راوړم. ډایرکټلی په مستقیم ډول، زه ورسره په مستقیم ډول خبرې کوم. دا د ژباړې اغېز دی چې موږ د انګلیسي ډایرکټلی پر مستقیم ډول ژباړلی دی. موږ په پښتو کې مخامخ کلمه لرو. دا جمله داسې هم ویلی شو: زه ورسره مخامخ خبرې کوم. که مو مخامخ کلمه ونه کاروله، مستقیما هم لیکلی شو چې له په مستقیمه توګه څخه بیا هم ښه ده. نچرلی په طبیعي ډول، سټرینجلی په عجیب ډول، ډیپلی په ژوره توګه، سرټنلی په ډاډه ډول یا په مطمئن ډول، ګریجولي په تدریجي ډول، کریکټلی په سمه توګه، کمپلیټلی په بشپړه توګه. اوس موږ نږدې دغه ټولو ترکیبونو لپاره په پښتو کې خپلې کلمې لرو. یا هم پکار ده چې عربي بڼه یې وکارول شي چې زموږ په ټولنه کې معمول ده. موږ په بشپړه توګه پر ځای پوره ویلی شو، په سمه توګه پر ځای په سمه ویلی شو، په تدریجي ډول پر ځای ورو ورو ویلی شو. نو اړتیا نشته چې په تدریجي ډول، په تدریجي توګه، په تدریجي بڼه ووایو.
استاد غضنفر په ژباړه کې د دغه ډول اغېز لاملونه ګوته کوي. د پښتو د سوچهوالي یو شمېر مینوال هم همدارنګه مرکبو قیدونو د زیاتېدا باعث ګرځېدلي دي. دوی ممکن د مثلاً پر ځای د بېلګې په ډول یا د ساري په ډول ولیکي او دې ته اهمیت ورنه کړي چې خبره خو ورنه اوږده شوه. بې ځایه اطناب ته تمایل چې بې پامي د کلمو د شمېر له مخې حق الزما یا د ډېرو اثارو د لرلو شوق یې احتمالي عوامل بللی شو. د مرکبو قیدونو د زیاتوالي بله وجه ده. تاکیدي سبک یا په وینا کې تاکید ته ضرورت یو بل هغه علت دی چې مرکب قیدونه یې وار په وار زیات کړي دي. په پښتو نثر کې ډېره ستونزه په توګه په ډول جوړه کړې ده چې موږ یې د ترکیبي قیدونو لپاره کاروو. ډېر کله جمله خپله پوره معنا رسوي او په توګه په ډول ته هېڅ اړتیا نه وي. لاندې بېلګو ته وګورئ. په پکتیا کې ځوانان باید 10 لکه افغانۍ د ولور په ډول ورکړي. رسول باوري د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. دا چاپنه د ډالۍ په توګه قبوله کړه. روسیې د افغان سولې په مشروط ډول ملاتړ وکړ. حکومت له خپل دریځ څخه په تکتیکي ډول په شا کېږي. په هند کې پښتو څانګه په رسمي ډول پرانیستل شو. هغه په احساساتي ډول ځواب ورکړ. د ټاکنو کمیسیون په خپلواک ډول کار کوي. امریکایي ځواکونه په خپلسري ډول عملیات کوي. امریکا له پاکستان څخه په جدي ډول نه غواړي چې د وسلوالو پر ضد ګامونه واخلي. پاکستان په ښکاره توګه د وسلوالو ملاتړ کوي. ګڼې نورې بېلګې هم شته. په پورتنیو بېلګې کې اصلي ستونزه په توګه او په ډول جوړه کړې ده. په پښتو کې بې خونده ترکیبي قیدونه را پیدا کړي دي چې ژبه یې اوږده کړې ده. که موږ له پورتنیو جملو په ډول او په توګه وباسو هېڅ ستونزه نه جوړېږي. لاندې بېلګو ته پام وکړئ. په پکتیا کې ځوانان باید 10 لکه افغانۍ ولور ورکړي. رسول باوري د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ټاکل شوی دی. دا چاپنه ډالۍ قبوله کړه. روسیې د افغان سولې مشروط ملاتړ وکړ. حکومت له خپل دریځ څخه تکتیکي په شا کېږي. په هند کې پښتو څانګه رسمي پرانیستل شو. هغه احساساتي ځواب ورکړ. د ټاکنو کمیسیون خپلواک کار کوي. امریکایي ځواکونه خپلسري عملیات کوي. امریکا له پاکستان څخه جدي نه غواړي چې د وسلوالو پر ضد ګامونه واخلي. پاکستان په ښکاره د وسلوالو ملاتړ کوي. په پورتنیو جملو کې موږ وینو چې په توګه او په ډول ایستل شوي نه یوازې جملې نیمګړې شوي نه دي بلکې روانې، لنډې او اسانه شوي دي. په ځینو ځایونو کې لومړی په راغلي وروسته بله کلمه او بیا توګه چې دلته باید دواړه په او توګه وایستل شي. دغه راز په ځینو جملو کې د ایستلو ته هم اړتیا وه چې ایستل شوی دی. استاد اجمل ښکلی وروسته له هغې دې ترکیبي قید هم د انګلیسي د after او د فارسي پس ځان کټ ژباړه ګڼي. په دغه ترکیبي قیدونو کې یو وروسته له هغې دې دی چې په پښتو کې نشته او د رسنیو د فارسي پس ځان کې له لارې د انګلیسي له after نه ژباړلی دی. د شپې له پلوه، د ورځې له خوا، د ورځې له پلوه. په پښتو کې دغه قیدونه هم د فارسي قیدونو ژباړه ده. دا ژباړه ځکه بې خونده او بدرنګه ده چې پښتانه نه دغه ډول خبرې کوي او نه هم په پښتو کې دغه ډول قیدونه شته. په فارسي ژبه کې از طرف صبح، از طرف شب، از طرف شام، از طرف روز قیدونه کارول کېږي. دا زماني قیدونه دي چې د یو فعل د پېښېدو وخت ښیي. په پښتو کې موږ دغه ډول خبرې نه کوو بلکې خپل قیدونه لرو. له بدمرغه کمزوري ژباړونکي د ژباړې پر مهال خپل قیدونه هېروي او د بلې ژبې قیدونه ژباړي. ما از طرف روز خواب نمیکنیم. موږ د ورځې لخوا خوب نه کوو. موږ د ورځې له پلوه خوب نه کوو. اجمل از طرف صبح دوش میکند. اجمل د سهار لخوا منډې وهي. اجمل د سهار له پلوه منډې وهي. ما از طرف شب احساس امنیت نمیکنیم. موږ د شپې لخوا د امنیت احساس نه کوو. موږ د شپې له پلوه د امنیت احساس نه کوو. ما از طرف شام با هم میبینیم. موږ د ماښام له پلوه سره وینو.
موږ په پښتو کې د شپې لخوا، د ورځې لخوا، سهار لخوا، د ماښام لخوا، د غرمې لخوا، د شپې له پلوه، د ورځې له پلوه، د سهار له پلوه، د ماښام له پلوه، د غرمې له پلوه نه وایو. نو بیا ولې د ژباړې پر مهال دغه قیدونه کاروو؟ موږ پښتو لنډ او ساده قیدونه پرېږدو او د نورو ژبو د قیدونو په ژباړې پسې نښتي یو. سمې ژباړې ته پام وکړئ. ما از طرف روز خواب نمی کنیم. موږ د ورځې خوب نه کوو. اجمل از طرف صبح دوش می کند. اجمل سحر منډې وهي. ما از طرف شب احساس امنیت نمی کنیم. موږ د شپې د امنیت احساس نه کوو. ما از طرف شام با هم می بینیم. موږ ماښام سره وینو. اوس دلته ګورو چې په سمه ژباړه کې هم معنا سمه لیږدول شوې، هم د پښتو خپل قیدونه کارول شوي او هم دا قیدونه لنډ او اسانه دي. موږ اضافي کلمې وایستلې. که موږ د پښتو خپله ژبه کاروو هم معنا ښه لیږدول کېږي او هم لنډه، خوږه، اسانه او روانه وي.